بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره هسې ګردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. همګي بزرګواران چې څوک یې وایي تر همو بزرګوار دی رب زما. د ټولو نه مخکې د ټولو نه اول موږ د الله رب العزت ډېر زیات مشکور او ممنون یو. کم ذات الهي جل جلاله او من واله چې په داسې کړکېدل حالاتو کې په داسې مصروفه طور کې موږ ته د یو داسې بهترین د ټورنمنټ د انعقاد توفیق راوبهو. شکر الحمدلله. زه اقبال محسن د خپل طرف نه د ارګنایزر کمیټې لخوا د دې خاورو د دې غرونو لخوا هغې ملګرو ته سپېڅلو ته ځوانانو ته څوک چې په دین مین دي، څوک په اسلام مین دي، څوک په لوبو مین دي، څوک په کرکټ مین دي، څوک په فوټبال مین دي، څوک په ما مین دي، څوک په خپل ځان مین دي، څوک د علم په دې غر مین دي او د علم د غره په دې لمن کې په دې ګراوند باندې مینان دي، څوک چې په دغې سپېڅلو مخونو باندې مینان دي. چا چې دا کرکټ خپل کړی دی، چا چې را جوړ کړی دی، چا چې په دې کې حصه اخیستې ده، په دغه 36 ټیمان دي، په دغه 30 ټیمان دي. دا اخرنۍ مرحله چې نن چا ګټلې ده، څوک سګړ راغلی دی، دغه میډیا والا، دغه سکیورټۍ والا، دغه ښاغلي، دغه نامتو، دغه شملور، دغه ګټور، هغې ټولو ته دلته په راتګ باندې د زړه د تله، د زړه د ویښه، د زړه د ګهرایۍ نه په څو څو واره باندې هرکلی موسټ ویلکم. زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کړم، زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کړم. ته څه وایې چې زه به جو د حق خبره نه کوم؟ قسم مې دې په خدای چې اول ستا غاښونه مات کړم. ډېره زیاته مننه. په پنډال کې ناست مردیو د اخلاص ذکر وي اکرام ته ډالۍ چرته چې هم د ځوان مردیو د اخلاص ذکر وي د ټولو مخکې به نامه زما د قام راځي. زما د خټو ګټو کلی دومره سپک مه ګڼه، دلته چې ښکلي خو هم راځي په احترام راځي.